پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ضع يدك على الذي يألم من جسدك. عثمانه په هغه ځي باندې لاس کېده په خپل بدن باندې په کوم ځي باندې چې درد دی. نو یو خو دا خبره اوله کې یاده کړه چې په کوم ځي دي تکلیف وي نو اول په هغه ځي باندې لاس کېده. وقل بسم الله ثلاثا، او درې پیرې بسم الله ووایه. بسم الله بسم الله بسم الله. وقل 7 مرات، او بیا به اووه پیرې دا ووایې. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. دا به اووه پیرې ووایې. اول به درې پیرې بسم الله وې، او بیا به اووه پیرې دا ووایې. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. مطلب دا دی چې زه پناه نیسم د الله په عزت پورې، د هغه په قدرت پورې، د څه نه؟ د شر د هغه څه نه چې زه یا د هغه تکلیف نه چې اوس ماته دی. و احاذر، او زه ته پر روان وخت کې بیریږم. یعنی یا الله ماله د دې نه پناه راکړه، د دې تکلیف نه مې وساته. ما اجد و احاذر، یو تکلیف په سړي دی، نو یا الله د دې نه مې وساته، دا کوم چې راباندې دی. و احاذر، د کوم نه چې یریږم پر روان وخت کې، نو د هغې نه مې یا الله وساته. څومره ښایسته دعا ده. څه وایي ګوره عثمان بن ابي العاص قال، هغه وایي ففعلت، نو ما دا کار وکړو. درې پیرې بسم الله وایه، اول په کوم ځای باندې درد، لکه اوس په مټ باندې یې درلې، په هغې داسې لاس کېده. بسم الله بسم الله بسم الله. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وپیرې دا ووایه. عثمان رضی الله عنه ففعلت، ما دا کار وکړو. فأذهب الله ما كان بي، نو الله زما هغه تکلیف او هغه درد ختم کو. دا حدیث امام مسلم راوړی. الله زما هغه تکلیف څه کو؟ هغه ختم کو. څومره اسانه طریقه ده. دا ذکر یاد کړئ، آسان ذکر دی. بسم الله درې پیرې، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، دا اووه پیرې. الله به له شفا درکړي.